د موسی علیه السلام د تره زوی دی، قارون یې نوم دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، تفسیر قرطبي لیکلی دی چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دی د موسی علیه السلام سکه د تره زوی و، دا قارون. یوه یعنې دی د تورات حافظ هم، تورات ورته یاد و، او دریم د تورات تعلیق هم، علم د تورات هم ورسره و دې قارون سره. او کوم اویا کسان چې حضرت موسی علیه السلام د الله د ملاقات لپاره غوره کړي وو چې کوه طور ته ځو چې ستاسو الله سره ملاقات وشي، هغې اویو کې دیم شامل و. هغې اویو کسانو سره الله خبرې وکړې، حافظ د تورات هغې اویو کسو کې منتخب د حضرت موسی علیه السلام سکه د تره زوی او هغې کوه طور کې د الله خبرې مو سره شوي دي، خو منافق و، مال یې ډېر زیات و. دومره مال یې چې تفسیر روح المانی کې یو لوی عالم دی عطا ابن ابي رباح، هغه وی د یوسف علیه السلام یو خزانه وه چې هغه په ځمکه کې ښخه کړې وه، هغه د ده په لاس راغی، ډېر زیات مالدار. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دومره مال یې و، دومره مال ورکړی و چې د هغه مال چابیانې چې دي، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، چې یو لویه ډله چې هغه به د مضبوط طاقت خاوندان و، چابیانې به هغوی ګرځولې. نو تاسو اندازه ولګوئ چې چابیانې دومره دي چې یو کس یې نشي ګرځولی، دوی نشي ګرځولی، درې نشي ګرځولی، یو لویه ډله هغه چابیانې ګرځوي. او چې کومه ډله هغه چابیانې ګرځوي نو هغه هم د مضبوط طاقت خاوندان دي، نو چې ژرندې به څونه وي. او ژرندې بیا چې څومره به وي نو اندازه ولګوئ چې یو ژرنده به یو کوټې ته او یو محل ته واده کېدله، چې هغه محلونه او کوټې به څومره وي او په هغې کې به مال او دولت څومره و، ډېر مالدار و. په لاره چې به روانو اعلی قیمتي جامې به یې چولې وې، قیمتي او اعلی قسم لباس به ودرې خم و، په عجیبه انداز به روان و، نوکران به د مخکې وروستو، نو خلک به ورته پسې پس خېدل، یا لیتنا اوتي مثل ما اوتي قارون، افسوس چې داسې مال زمونږ هم وي لکه د دې قارون چپ دی. نیکانو خلکو به مه پسخېږئ ورته، مه پسخېږئ، دا د دنیا مال او دولت دی. قارون یې په غرور کې اچولی دی مال او دولت، دې مال او دولت د قارون ته ګورې پام کوئ چې ونه پسخېږئ. حضرت موسی علیه السلام ورته نصیحت شروع کړ، پرې ګوره دا مال الله درکړی دی، یو وخت به یې در الله واني، او په تش کفن کې په سپینه جامه کې به ګورې الله له ځې. دا چې څومره دولت در سره دی دا د ټول په دنیا کې پاتې دی، په دې دولت نشه مه کوه، په دې غرور مه کوه. یو سپین کفن کې به د دنیا نه ځې او صرف 2 څادرې به ځان سره وړې، بل شی وړې نه شي. دا مال الله درکړی دی. د موسی علیه السلام مخکې خو به یې غږ لګاو، خو خلکو ته به یې څه ویل، الله را کړی دی، دا ما په دې مټو ګټلی. قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلی دی. اوس هم بعضې خلک چې و د الله رسول ور مخکې کې نشه پې دونه غاویری او دونه غالب وي چې هغه وایي دا ما ګټلی دی، دا ما محنت کړی دی. ای د محنت بچیا، دا لاس چا درکړی دی، دا عقل او دماغ چا درکړی دی، دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چا درکړی دی، او دا خشته وجود او دا بچي چا درکړي، دا خدای نه ویرېږ. کې راونې وې قسم دې کړې ټوپک خلاص کړي، کې راونې وې قسم دې کړې بچي خلاص کړي، کې راونې وې قسم دې کړې خاندان دې خلاص کړي. نو دا خلک به ورته لګي او نصیحت به ورته وایي دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا ما ګټلی دی. او کبر به یې کو، غرور به یې کو، ځان پسې به یې خپې راښکلې، ځان پسې به یې څپلۍ راښکلې، او مسلمان یې د نظر نه سره راتل. وی راشه یاره داسې کومه، دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي، او ما بدنامۍ په خلکو کې چې صدقه او خیرات نه کوي. ودرېږه چې د یو کوټۍ له غوندې راچا کړم، نو یو ښځې یې پیسې ور او هغې دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر نه پاسي نو ته به پې الزام ولګي. نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو. چې کوم سړی دی کې خلکو له دعوت ورکوي او په هغه د بد الزام ولګو خو یې تباه کړ، د هغه خبره خو بیا څوک نه مني، بیا خلک وایي ښه ګیس او ویس. چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي د هغې دی هغه خپله جامه پاکه ساتي،
جامه کې چې لږ شیرینوالی هم دی نو خلک پرې بیا اعتماد نه کوي، خلک پرې مړه وایي څه ته کیسه دا چې څه وایي دا ټول ګپ شپ کې او دروغ وایي. نو موسی علیه السلام یې راچکاو نو دې ښځې ولم څومره پیسې وله ورکړې. نو موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو کې ولاړ دی او تقریر کوي. دا ښځه پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته، بیا پاڅېده، بیا کېناسته. بس حضرت موسی علیه السلام پیش و. چا پکې اواز هم ورکړ شیطانانو ته پاسې وایه که نه څه وی چې دا خبره وکړي. الله اوس هغه خوله بندوله او د موسی علیه السلام روب پرې راته. بس چې خبره یې د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ورته ویل ښه چپ صبر وکړه. لاړ او 2 رکعته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام. الله ته یې توجه ورکړه او چې 2 رکعته نفل یې وکړ او بیا راغی دې مجلس ته او د الله نه یې سوال وکړ وایي پروردګاره که زه په حق یم اوس زما مدد وکړي. چې ودرېد هغه ښځې ته یې ویل ای ښځې پاس ودرېږه ودرېد. وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې د اسمانونه یې پیدا کړي دي او د ځمکې پیدا کړي دي او موت یې پیدا کړي یو وایه رښتیا خبره کوه. بس ښځه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد او بیا د الله د اسمانونو ځمکو په رپېدو شوه. وایي صاحب رښتیا ووایم. وایي او بیا قارون پیسې راکړي چې په د الزام په موسی علیه السلام ولګ دی به بدنام شي، بې عزته به شي او بدنام به شي، الزام پرې ولګوه. هغه پیسې راکړي. بس حضرت موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه الله ډېر ترې تنګ یم، ډېر کبرجن دی او ډېر زیات ظالم دی او زما دا نیکان مسلمانان ټول رډي او ما پسې دا ستا الله ولیدل خدای راوي نیسي. نو الله داسې راوړی وه چې سره د کور او سره د خاندان او سره د هغه خپلو ملګرو یې ځمکه او شتوره پکې ورته نه کړه. چغې جوړې کړې ما بچ کړه ما بچ کړه، ای موسی ما معاف کړه. الله موسی علیه السلام ځمکې ته ویلی کاږه نور یې براخ کړه، بیا چغې ویلی کاږه نور یې براخ کړه، بیا چغې ویلی کاږه نو په دا ځمکه کې ورغیف شو. د نبي علیه السلام مبارک په یو حدیث کې راځي هغې خو نوم نه دی اخیستی او غالبا هم دې ته مراد دی چې دقسې یو کبرجن سړی ځمکې راښکلی دی او په دې پونده تاویږي او ورو ورو لاندې ځي. دا د ده دپاره سزا شو. یو روایت کې مې لیدلی و یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ډېرې چغې درته ووانې نو تعالو رحم پرې ونه وی الله په مې ځان نه بولم که دا تا زما مدد نه یې کړی خو زما جامه خو پلیده شوې وه بیا به مې څه کول. ویل څونه فریادونه یې درته وکړل. وی بس فریادونه یې وکړل خو زه یې ډېر خفه کړم او ډېر یې غوسه کړم. وی قارون ډېر سپیر و چې تا ته یې چغې والې که ما ته یې دغه وخت کې یو چغه والې وه نو ممکن ده چې ما پرې خپل رحم. دا د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو، خاندان ورسره ملګري وو. دا د بني اسرائیلو ملګري ځمکې یې راښ کړه څه شو دولت یې څه شو قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ کړه نه دولت بچ کړه نه مال بچ کړه، مال او دولت او قوم هر څه سر وخوړه ولاړل برباد شو. دا یو سرکشي بیا سرکشي شو. په پیغمبرانو به یې نخرې کول، په پیغمبرانو به یې الزامونه لګول. 2 وخته الله وویل بیت المقدس په اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و، بیت الله هم جوړ کړی و بیت المقدس هم. بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام ورسره و او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام ورسره و. خو د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کوم ناشنا انداز جوړ کړ نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ دومره بهترین انداز کې جوړ کړ چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کوي او د ځمکې نه ورله هیرې او جواهرات او ملغلرې راوباسي، د دریابونو نه وله راوباسي او د سرو زرو نقشونګار یې پکې و که د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي هغه ملغلرې او هیرې یې پکې ځای په ځای ولګولې او خشته خشته ټیلونه بهترین. اوس هم بیت المقدس جومات په 80 جربه کې دی دا جومات 80 جربه کې او اوسنی چې کوم جوړ دی اوس خو خیر یهودیانو په قبضه کې اخیستی دی، اوس هم د هغوی په قبضه کې دی. نیم هغوی قبضه کړې ده، هلته پکې خپله عبادتخانه جوړه کړې ده او نیم مسلمانانو ته پرېښې دی، مسلمانان پکې عبادت کوي. خو چې کوم نیم مسلمانانو ته پرېښې دی نو چې څوک خوښي عبادت ته یې پرېږدي او چې څوک خوښي نه دی پرېږدي. اوس دا د ظالمانو په قبضه
اوس یې وي داسې ټایرونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې داسې ټایر لګېدلي دي دوی لګیا دي کوشش کوي چې روانې کړي خو ناپیل حال یې پرې وسته دی برابر شوی چې په هغه ټایرونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري وایي چې مخامخ ورته ودرېږې نو تا ته به څه نه ښکاري خو چې ښي طرف ته شو د هغه عکس به درته ښکاري او چې ګس طرف ته شو بیا به د هغه عکس درته ښکاري او چې کوم محراب دی محراب وی د لرګي نه جوړ دی محراب او د یو لرګي نه جوړ دی پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته داسې محراب د بیت المقدس د جومات او تېر وینو به یو وخت یې زموږ قبله منو نبي علیه السلام مبارک سره پاس 14 میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی فولي وجهك شطر المسجد الحرام چې بس فولوا وجوهکم شطره نبي علیه السلام ته صحابو ته حکم وشو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړئ او د مونځ یې ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی برکت دی پکې بهر کیف سلیمان علیه السلام جوړ کړو یو لاشنا جومات یې جوړ کړو بني اسرائیل دا یهودیان به پکې خپل مونځ عبادت پرې به کوو نافرماني یې جوړه یو نافرماني نه ډېرې زیات دی د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې دی باندې داود علیه السلام چې پیغمبر و سلیمان علیه السلام نه پس د داود علیه السلام چې د داود علیه السلام په زمانه کې د سلیمان علیه السلام نه مخکې نو هغې کې هم دی نافرماني کړې دی پیغمبر موجود دی یو کلي ایله ورته وایي د بحر الکلزم په غاړه کلي آباد و په هغه وخت دا ایله او د مدین او د کوه طور په میانځ کې دا کلي د بحر الکلزم په غاړه نو الله تعالی خو ازمایښتونه امتحانات راولي نو داود علیه السلام په ژبې به دوی دا پابندي ولګوله چې تاسو به د خالي برس کار نه کوئ د دریاب په غاړه اوسېدل نو دوی به د کبان خوړل کار به نه کوئ نو به دوی ډېر اصل نو الله په امتحان راوست د خالي برس بیا کبان زیات په دو ورځو به کم او د خالي برس به دومره کبان و چې به دریاب پرې اوبو د پاسه به داسې چپې یې والې او منډې به یې والې قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي استأتيهم حيطانهم یوم سبتهم شرعا دا کبان به د خالي په ورځ باندې چت پرې اوبو د پاسه به داسې ښکارېدل ویوم لا یسبتون لایق داسې به نو بیا د خالي د ورځې نه علاوه نو پابندي پرې ولګوله چې کبانو ښکار به نه کوي د خالي په ورځ الله ډېر کړل نو دوی به څه جل کوو دا مختلفې ډلې شوې چا داسې جل به ډنډونه به یې جوړ کړل نو د خالي په ورځ باندې به هغه ونه وویسته نو کبان خو به ډېرو ډنډونو ته به رالل نو چې رابلل نو کبان خو به ترې بیا تلل نو دوی به پسې وخت بند او د اتوار په ورځ به یې راوویست هلکه د افکار د خالي دا وایي موږ خو د اتوار په ورځ دا د کبان راوباسو د خالي پرې نه راوباسو چا به دا جل وکړو چې غټ غټ جالونه به یې راوړل د خالي په ورځ به یې په کبانو ور واچو نو کبان به پکې ګیر شو نو د اتوار په ورځ به یې جالونه راوستل په هغه ورځ به یې نه راوستل دا هیلې به یې جوړول یو سړي رشوت ته چا نه اخیستی نو ما هلکه دا رشوت ته واخیسته دا ګناه دا مه کوه نبي علیه السلام فرمایي الراشي والمرتشي کلاهما فی النار رشوت ورکوونکي اخیستونکي دواړه به اور کې پراته دي سودي به پکې دا رشوت یې ولې واخیست وی نه وایي ما خو د رشوت اخیستی خو یې دا خو یې پخپله راکړي وی صدقه یې راکړي مې صدقه په تا کېږي دا خو دونه غټ موټر دی چې دا 15 لاکو موټر کې ګرځي او د 50 لاکو بنګله کې اوسېږي صدقه په تا کېږي نور جومات ته صدقه نه وړل تاله درکوي هغه غریب ته پته ده چې که دا صدقه نوم د صدقې دې ونه ورکړه که دا شی ونه نه ورکړو نو بیا د کار نه او په خپله څوک چاله نه ورکړي عبارت ته پته ده که ونه ورنکړم بیا د کار نه کوي نو خلک ورته دا مطلقې ایلې بانې خلک دې حرامونه جوړوي په هیرو بانو باندې ګورې حرام ډېر نه حلال دي نو حضرت داود نو قوم یې څلور ډلې شو یو ډلې هم همدغه د خالي برس کار دویمه ډلې منې کول وي مه کوې درېیمه ډله داسې وه چې هغه چپ چاپ وایي موږ دوی په قبرونو کې خو نه اوسېږو نه به دوی به زموږ قبرونو ته ځي دوی پېښه او کار یې پېښه څلورمه ډله داسې وه چې هغې یو څو ورځې منې کړه خو چې منې نه شو نو هغې یې ملګري شو نو چې دا کوم پکې داود علیه السلام دا د کار ملګري چې هغې یې منې کول نو داود علیه السلام ورته سم شی نه خدای عذاب در باندې راځي نو دوی ورته وایي چې داسې کار چې موږ دوی سره کړي وو لسبیانه وو دې درېو واړو ډلو سره چې دا څوک کار کوي دوی سره او چې دا څوک وایي چې موږ خو نه کوو دوی یې کوي
او ویونه نه منې کوي د ګناه نه. او چې دا کم کسان 2-3 ورځې منې کړل خو موږ نشو ورسره ملګري شو، دا 3 واړو سره زموږ بایکاټ دی. نو د خپل کلي په میاس کې ورته یو مضبوط دیوال و. بس تاسو دغه زموږ دی هغې دی تاسو قبرونه دا تاسو پیسې خپل کار پیسې را خو موږ د خالي پر کار نه کوو دی توانې نو بس. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داود علیه السلام خیر یې ورته وکړل، زما خبره نه منې خدای م هلاک کړه. الله چې کوم نیکان خلک و دیوال نه پورې لاړه، دی چې سهار را پاڅېدل نو د هغې طرف نه شور نه راته. هلکانو نه خو شور نشته، څه چل دی چې د دیوال نه سرونه ورتاکل ویې کتل نو هغې کې چې کوم ځوانانو د هغې نه خدای بیزوګان جوړ کړي، او چې کوم بوډاګانو نو خدای پاک د خیزګران شکلونه یې د بیزوګانو د خیزګرانو او نو پوهېدل عقلونه شروع یې و ځکه سترګو باندې جړل او اوښکې پرې روانې وې. شعور یې خپلو خو بیزوګان خیزګران ته جوړ شو. 3 ورځې جمدي و 3 ورځې پورې خدای پاک جمدي ساتل او 3 ورځې پس خدای پاک ټول مردار. یو څو سزا ورته خدای ورکوله خو په هغې به نه پوهېده. حضرت زکریا علیه السلام سره څونه ظلم کړی دی، سړی حیران شي. سپین ږیري او پیغمبر د الله پیغمبر او سپین ږیري پیغمبر او دې ته به نصیحت کو نصیحت به یې کو نو په هغې الزامونه به لګو تا کې دا چل دی او تا کې دا چل، قسم قسم الزامونه. الګیان یې ورته بار بار نصیحت کوي، الزامونه اخر کې خوند یې ونه کړ، ټول ورپسې راپاڅېد او ورپسې تورې یو چړې راوخېستې ودرېږه چې برابر د زکریا علیه السلام د غریب روان شو. دی ورپسې د فیصله یې دا وکړه، د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام بریدونو دی وجود په دې فیصله وکړه. د غریب په منډه تښتي یو اونه وتوچه د حضرت زکریا علیه السلام. دا د هغه یو معجزه وه. دله کې دا سوچ وکړو چې دا اونه خو ماته وچوده غالبا چې دا واله پناه راکوي نو هغه اونې دې میاشت ته ډډ ته ورننوت. چې ورننوت هغه اونه پې بیا واپس راغله، پکې خدای پاک محفوظ په هغه ونه کې دننه. شیطان دوی ته وایي وی راشئ په دې ونه کې دننه. دې ونې ته سینګ ننوت، وی دا ډډه ونه ده او دلته په میاشت لیدلې ده او پکې ورننوتی دی. وی نه دا موږ نه منو، سورې پکې رښته او سینګ ورننوت. نو له دنه څه پولیس کې بار پاتې شوي وی دی وګوره دی نه شوي. وی ښه دا د جل ورسره کوو په دا ونه کې دننه وجه. نو اونه عرق لوته حضرت زکریا علیه السلام یې په هغې کې شهید. دومره ظالمان سړي، دومره ظلمونه. اوس څومره دا ظالمان په دې مسلمانانو ظلمونه کوي او د امریکې په ډاډۍ کوي. ګوره د دې څه خپل طاقت اوس هم نشته دی، دا ټول د امریکې په ډاډ کوي. وسله او ایټم بمونه او میزایلې دا ټول به د امریکا ورکوي او په دغه ځای کې بدماشان کېدلي دي چې شابه د عرب ټول تنګ کې. او عجیبه دا ده چې اقوام متحده خو نن د امریکې په لاس هغې وایي اسرائیلو ته اجازت دی، هم د میزایل اجازت دی، هم د ایټم بم اجازت دی، هم د توپ او د ټینک اجازت دی، او چې نور کوم مسلمانان د فلسطین نو هغې ته د دې وسلې اجازت نشته، دا ورسره به وسله لري. دا څومره ظلم دی. یو غواړي یو کس ورته وتړه سپي ته او بس پرې ور پرېښوده او بیا وایي چې هغه کم تړلی دی هغه غریب لاس پرېښودی او هغه ځان بچ کړي نو هغه ظالم دی او سپی ظالم نه شو. دا فلسطینیانو دا دهشتګرد دي چې څوک په ټوپکو پې غدارونه کوي او په جهیلونو پې بمبارۍ کوي او په توپو په میزایل ورته کورونه روان کړل او دروازې پسونو ته وجلي. هغه ظالم دهشتګرد نه شو. او چې هغه کوم غریبانان خپل ځان بچ کړي او د خپل ځان دفاع کوي دا دهشتګرد شو. نه پوهېږو په دې منطق. خدای د امریکا او د هغه د ملګري په خپل قهر تباه او برباد د مسلمانانو په سرونه یې هر ځای کې اور بند کړئ ظالمان. نو به هر کیف هغه خبره مې دې پورې کوله چې زکریا علیه السلام غریبي په دغې شي. حضرت یحیی علیه السلام علیه السلام یې په کومه طریقه شي. یو بادشاه هیرودیس د هغه رویره وه، هغه رویره یې ښکلې وه. د بادشاه خپله رویرې سره به ګناه کوله او اخره کې پیلیکه وتړ. حضرت عیسی علیه السلام په دغه زمانه کې هغه ورته وی حضرت یحیی علیه السلام وی دا خو ګناه ده، ګناه به نه کوې. هغه وی نه دا ګناه نه ده، دا زما خپله رویره ده چې بل چا لی ورکوم بس ماله مناسبه ده. او حضرت یحیی علیه السلام اعلان وکړ په ټول قوم کې چې دا بادشاه ظلم کوي، دا ګناه کوي، رویرې سره نکاح نه کېږي، رویره خو د لور په اولاد په ځای ده.
او دا ناروا دي، دا ګناه ده، دا ګناه، دا ګناه. او د دې جینۍ مور هم په دې رضا وه چې زما دا لور دی خپل تره سره یي. د هغه بادشاه دی، زمونږ هم پکې مزې وي. یو ځل دې مور دې لور ته وویې وایي چې ته دې تره له وردې نن ځان ښه ډولې که، دا وایي سینګار وکړه، جینۍ ډولۍ هم وه، او شراب وله ورکه. او چې کله یې دا تره دا بادشاه د شرابو په نشه کې شي، نو ورته ووایه چې زه به هله تا سره ګناه کوم چې دا یحیی علیه السلام حلال کړي. دې حلال کړی او دا مشورې وله خلکو هم ورکړې چې دې د مخې دا خوا کې بیا به مزادي. دا خو دې وایي چې دا ګناه ده چې دې مړ شي، بس بیا چې کومه ګناه خوښوي هغه به کوئ. اوس هم خلک داسې کوي چې د نکاح نه کوي، د مخې دا خوا که بس بیا چې څه خوښوي بیا به. جینۍ چې ډول سینګار خپل وکړ ورله او په شراب یې بیوس کړ. ویې نه هله به ما له ګوتې راوړی چې یحیی علیه السلام سر را الله ونوړ او بس دې مړ کړ چې نو قصه خلاصه شي. دا خو دې وایي ګناه ده، ګناه ده، ګناه ده، او جنت دی او دوزخ دی او خیرت دی. بس پولیس والی او خلکو هم ویې صاحب ټیک راته وایي. پولیس والی ورپسې ورولېږه چې ورولېږه د حضرت یحیی علیه السلام د خدای پیغمبر، هغه یې راوپرځو الله علیک، سر یې دې پرېږد. والا شیخ صاحب فرمایل ویل چې لاړم د فلسطین علاقې ته، بیت المقدس سره خوا کې یو غار و، په هغې کې یو غار بند و، او په هغې د پاسه یو تخته لګېدلې وه، او په هغه تخته د پاسه یې لیکلي چې هذا رأس یحیی ابن زکریا علیه السلام، چې دلته کې د یحیی د زکریا علیه السلام د زوی د یحیی سر پروت. چې حلال یې کړ نو وینه ترې روانه شوه. نو وینه کوم ځای وچېدله، روانه د وینه بیږي بیږي بیږي. نو پروردګار د بل علاقې یو مسلمان بادشاه خبر شو چې د هیرودیس بادشاه د عالم خدا چل وکړ، هغه په حمله وکړه. حالانکې کمزور او په طاقت په ده حمله وکړه، بس خدای وله بری ورکړ. هغه هیرودیس بادشاه د هغه غرویره د هغه د خاندان هغه چې څومره خلک وو هغه ټول مردار کړل، او دومره لوی فساد یې پکې وکړ. فساد خو نه یو جهاد یې وکړ چې هغه خلک چې د یحیی علیه السلام په مرګ کې شریک وو، او یا زره کسان یې په یو ورځ مردار، چې او یا زره کسان یې مړ کړل. نو د یحیی علیه السلام د سر وینه خاموش پټ کېدلې بند. وخت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کوي. بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړی چې دې دا ظلمونه کول، دا وخت په وخت زیاتې ظلمونه یې کول. یو بادشاه بخت نصر، هغه د عراق د بابل د علاقې مشر او مجوسي و، د اور عبادت یې کوو، هغه په حمله وکړه په دې بني اسرائیل. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي دا د هغه حدیث دی، وایي ما د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دوی به دوه فساده کوي او زه به د هغې سزا ورکوم. نو دا کوم دي؟ نو دا وایي نبي علیه السلام نه دا قصه. نو هغه بخت نصر د بابل بادشاه مجوسي بادشاه پې حمله وکړه، نو چې راغلی نو بیت المقدس یې ټوټې ټوټې. د سلیمان علیه السلام د لاس بیت المقدس چې پیریانو دیوانو پکې په کلونو خدمت کړی وی، او ټوله په مینه یې جوړ کړی چې سلیمان علیه السلام کله جوړه د مرګ ټیم یې پوره شو. فرشته ورته راغله وایي ستا ټیم پوره دی، وایي دا خو زه مړ شوم. نو دا بیت المقدس خو نیمګړی پاتې کېږي، دا پیریانو دیوانو نه خدمت په څوک لري؟ که دې ته پته ولګي چې سلیمان علیه السلام مړ دی، بیا په دې دا خدمت نه کوي. دوی موږ د هغې بندوبست الله وایي مونږ کړی دی. ته دا مهرباني وکړه چې ته په هر ځای کې د اعتکاف نیت وکړه ورته نه وځه، او دې خلکو ته ووایه چې بس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي، زما د رزق بندوبست به الله کوي. او په دې کرسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره، مخامخ دې به کار کوي. مونږ به دله سو باسو او هغه کونټۍ دې زنې ته ولګولو، دغسې ناست دی په هغه خلوتخانه کې، او مرګ فرشته راله سید یې وویسته او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي. راځي هغه کوټه کې سوه کې ګوري، هغې ته وایي هلکه سلیمان علیه السلام په عبادت ته بس ناست دی او زنې د امساړه مه کړې ده او عبادت کوي. ګورئ لګیا دي ډبل خدمتونه کېږي، هغې خو وایي جمدې دی، پته ورته نه ده لګېدل. هلکه هغه نه وه ډېره ورته وګوره سوره کې بیا ګونه نه او مقصې په عبادت دی او زنې ته یې کونټۍ اړمه کړې ده. شپږ میاشتې پس ویلو لاندې نه کونټۍ وواله. نو سلیمان علیه السلام را پرېوت، پیریانو ته پته ولګېده نو هغې پکې مړه کړل د بني اسرائیلو، او ښځې یې ترې بوتلې او ماشومان یې ترې بوتلل او بوډاګان یې ونه مړه کړل.
او چې خدمت له بوتل غلامان یې کړل او صاحب هغه چې څومره هیري جواهرات او ډالونه و په هغه جومات کې سره زر و سپین زر و هغه یې ترېنه یوړل. نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي حیران به شي هغه زمانه کې خو دا ټرسټونه او سودګي او موټرې نه وې د دې فروغ د اوښانو پرېړو کې به سامان وړو د اوښانو د اسونو پرېړو کې به وړو نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس سپین جواهرات دی په 1,00,000 ریالو کې یوړو دومره سامان دی دغونه یوړه عراق بابل ته او دی هم ځان سره بوتل نو خدیوین یې کړی او ماشومانو باندې به خدمت کو او چې کوم بوډاګان هغه یې مړه کړل 100 کاله هغې بادشاه دا په خدمت کې ځان سره وساتل مفت نصر 200 کاله بادشاه یې کړی دی 200 کاله نو بیا به د دوی دې ښځو جړل د خاوندان هم مړه شو او موبیل دې شو او ماشومان هم دا د غلامان دي او خدای دا به څه کړي جړل نو الله جړا قبوله کړه نو 100 کاله پس 100 کاله کې خو پیړۍ بدلېږي بیا د فارس یو بادشاه هغه حمله وکړه په بخت نصر باندې نو بخت نصر یې مړ کړ د هغه سلطنت یې دړې ونې کړ نو دا بني اسرائیل یې ازاد کړل ویې ځه واپس خپل بیت المقدس ته او چې څومره مالونه د نه راوړي د بیت المقدس نه هغه واپس په خرګاړو کې او د اوښانو په ګاډو کې بار کې ځان سره یوسئ نو دوی لاړل چې لاړل نو د دوی چته له صبرېده د خپلو غلطونه بیا به یې هغه غلطۍ کولې او هغه ګناهونه به یې کول نو دغه زمانه کې حضرت عیسی علیه السلام هم راغلی عیسی علیه السلام له خو الله عجیبه طاقت ورکړ لا ماشوم او پټېرې چې خبرې کړې وې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د مور نه الله پیدا که بغیر د پلار نه نو لا ماشوم دی چې خبرې کوي او قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې په برګي به علاج کېښود برګي مرض نه جوړېږي لا علاج مرض د علاج شته خو داسې باسانه نه جوړېږي لاس په پې کېښود ابه خدای جوړ کړ او چې کوم سړي به په سترګو ړوند و د به په لاس کېښود اب هم خدای پاک جوړ کړه تر دې حده پورې چې مړي ته به وې قم باذن الله نو مړی به هم خدای پاک جب پرېږدم او خلکو ته به علونه وې فنبأتکم بما تدخرون فی بیوتکم چې کور کې به څو د هغې ال به وي چې د کور کې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی تر دې حده پورې د خوشطبعۍ خبره ده ماشوم به مور ته جړل مور به ورته وي نشته عیسی علیه السلام په لار روان و ماشوم ته یې دلته راسې بچې ولې جاړې وایي مور نه شی غواړم او هغه ته وایي چې نشته ورشه المارۍ کې پلرګي ځای کې پروت دی ماشوم وواله شی به یې راواخېست هلته هم جګړې جوړې وې وایي ته ماشوم ورته الونه وې ځای نه ورته ښایي چې خوراک دلته پروت دی او پیسې دلته پرتې دي بیا چرچه و د حضرت عیسی علیه السلام مشهوره شو چې دا وګوره بغیر د پلار نه پیدا دی صرف د مور نه او دا د داسې ځایونه چې یو خلک جوړېږي ړوند هم جوړېږي او برګې هم جوړېږي او مړي هم جم دي کېږي د چرچه نو د بعضې خلکو ورسره حسد او عناد پیدا شو بادشاه دې خبره ورسول دې یهودیانو فیصله وکړه بني اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجد پرېږدو یې نه حضرت عیسی علیه السلام و یوې مور او د عیسی علیه السلام خپل کور هم نو هغه عجیبه ژوند تېر کړی دی داسې ژوند یې تېر کړی دی چې نه کور شته نه بیبي شته ښځه شته یوې مور ده او یو دی دی او نه د هغه ژوند یې تېر کړی دی د دولت او د پیسو نه بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر و اسم ورسره نو یو کوزه به یې ګرځول یو به یې مسواک ګرځول او یو به یې ګیمنځ ګرځوله او یو به یې پیاده ګرځوله یو ځل چاته وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لفو لفو اوبه رالې او خولې ته اچوي هغې دې هغه کې وایي وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته وایي د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپ هم کېږي نو هغې خوا شغال کړه وایي یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه نو عیسی علیه السلام ورته کتل نو هغې سړي دا ګوتې راواخېستې او دې ږیره کې ورکولې په دې خپلو ګوتې یې ږیره ګومنځوله نو ګومنځ یې غورځوله وایي دا کار خو په لاس هم کېږي بس یو مسواک به یو دی او یوې مور ګرځېدل دا د هغه خپل یعنې په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي زمونږ په شریعت کې یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو بده نه دی دا جایز دی چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچې او د نیکۍ کارونه پکې کوي
نو دې بادشاه یهودیانو ورته سازش او سکیم جوړ کړ چې عیسی علیه السلام وایي هغه ته خو پته و چې زکریا علیه السلام یې د ما نه مخکې هره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی نو د ده خاص ملګري حواریین به یې ورته ویل هغوی سره په یو ځای کې دی ناست نو یو سړي پې سیډ یې وکړه بادشاه ورپسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه نو یو جاسوس پې سیډ یې وکړه پلانکي کور کې دی نو دوی ورته ویې داسې وکړه چې ته مخکې ورننوځه نو چې ته په کومه کوټه ورننوځې نو موږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی نو موږ به درپسې درننوځو ویې ډېره ښه ده نو جاسوس په هغه کوټه ورننوت نو چې ورننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو ویې صاحب دا جاسوس چې دا دی ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړ نو خدای پاک اسمان ته جمدې جاړو چت کړه چت وشلېده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخېږه دا زه نه ویم ګورې قرآن شریف وایي الله تعالی فرمایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او الله بل دې فرمایي بل رفعه الله الیه الله بر اسمان ته وخېږه او چې کوم جاسوس ورننوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ شکل یې بدل شو د عیسی علیه السلام شو چې دا فوجان او پولیس والا وردننه شو حق ته یې کلک راونیوه ویې راځه ویې زه خو ستاسو ملګری یم هغه جاسوس ویې نه ته عیسی یې ویې زه نه یم عیسی چغې والې نه یم هغې ویې نه څنګه نه دی شکل ته دې وګوره مخ ته دې وګوره هغې اوچت کړو دې غریب چغې وایي او په سولی یې سولی دا صلیبي نشان دا د عیسایانو اوس هم نښه ده داسې یو لرګی به یې ودرو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلن ټک